په دې ویډیو کې به لومړی تاسې د ذهنیت او انګیرنې په مفهوم او اهمیت باندې پوه شئ. ورپسې به د ذهنیت او فکر کولو دوه ډولونه وپېژنئ او د هغو په توپیر باندې به پوه شئ. او په پای کې به تاسو ته د خپل ذهنیت د معلومولو طریقه د ټیسټ او امتحان په شکل در وښودل شي. نو ویډیو تر پایه سره وګورئ. د انسان په ژوند کې د هغه ذهنیت ډیر مهم رول لري چې کېدلی شي د هغه د بریا یا ناکامۍ سبب وګرځي. که ذهنیت مثبت وو، انسان کار، کوشش او هلو ځلو ته تشویقوي. او که ذهنیت منفي وو، انسان د دې هر څه څخه راګرځوي. که څه هم دا انسان به فزیکي او بدني روغتیا، وړتیا او انرژي هم ولري. د دې لپاره چې په خپل ژوند کې د خپل وړتیاو او شته امکاناتو څخه پوره ګټه واخلو، لومړی باید خپل ذهنیت سم جوړ کړو، یا په بل عبارت باید خپل نیت، هدف او مقصد مشخص کړو چې دا کار د انسان ژوند، وخت او کړنې منظموي. مخکې تر دې چې د دې دوو ډولو ذهنیتونو په اړه بحث وکړو، لومړی باید خپله د ذهنیت کلمه وپېژنو چې ذهنیت څه ته وایي. ذهنیت د انسان د ذهن او فکر سره تعلق لري، یعنی د ټولو هغو افکارو او باورونو مجموعه چې د انسانانو په ذهن کې ځای پر ځای سوي وي او د دوی کړنې او فعالیتونه ټاکي او مشخص کوي د ذهنیت په نامه یادیږي. ذهنیت کېدای شي مثبت یا منفي وي، ښه یا بد وي، ګټونکی یا بایلونکی وي، واسع او یا هم مقید وي. د مثال په توګه یو کس وایي چې دا کار سخت دی خو ناممکنه نه دی، بل کس بیا دا وایي چې کېدای شي دا کار ممکن وي خو ډیر سخت دی. دلته دوه ډوله بیل ذهنیتونه شتون لري. لومړی ډول فکر او ذهنیت مثبت دی چې انسان کار کولو ته تشویقوي ترڅو هغه کار شروع کړي او پای ته یې ورسوي. خو دویم ډول فکر او ذهنیت منفي دی. ممکن دا ډول کس یو کار پیل کړي خو پای ته یې نسي رسولی. نو ویلی سو چې د لومړي ډول فکر انسانان بریالي دي او بریا په یو کار کې د هغه پیلولو او پای ته رسولو ته وایي. دوی ولې بریالي دي؟ ځکه مثبت فکر لري. دا وایي چې که څه هم دا کار سخت دی خو ناممکنه نه دی. خو برعکس د دوم ډول فکر انسانان ناکامه دي، ځکه یو کار شروع کول او بیا پای ته نه رسول په هغه کار کې ناکامي ده. خو دوی ولې ناکامه دي؟ ځکه ذهنیت یې منفي دی. دوی دا وایي چې که څه هم دا کار ممکن دی خو ډیر سخت دی، او دغه ذهنیت د دې لامل ګرځي ترڅو د کاري ځواک او وړتیا ورکمه کړي. د هارورډ پوهنتون د څېړنو پایله دا ښیي چې کله یو څوک یو کار پیدا کوي یا په یو کار او وظیفه کې پرمختګ کوي، د ده په بریا کې 85% ونډه د هغه مثبت او وده لرونکی ذهنیت دی، او یوازې 15% ونډه د هغه پوهه، کاري وړتیا، تجربه، شتمني او داسې نور وسایل دي. اوس به د مثبت ذهنیت په ارزښت پوه سوي یاست او د لا ښه پوهاوي لپاره لاندې څو مثالونو ته متوجه شئ. دا د ویډیو آخري برخه ده. دلته تاسو ته 10 مثالونه درکول شوي دي او هر مثال یوه نمره لري چې په کوم ګروپ کې تاسو راځئ یا ستاسې فکر او ذهنیت ورسره تړاو لري د هغه لپاره یوه نمره حساب کړئ او په پای کې یې جمع کړئ. د یوه ګروپ نمرې هم جمع کړئ او د بل ګروپ نمرې هم جمع کړئ ترڅو تاسو ته خپل ذهنیت معلوم شي چې په کومه کټګوري کې زموږ نمرې ډېرې دي، ترڅو په راتلونکي کې د هغه لپاره چاره وکړو. ګټونکي د بایلونکي په مقابل کې: اول، ګټونکی تل یو کاري پروګرام او پلان لري خو بایلونکی تل یو بهانه لري. دوهم، ګټونکی د هرې ستونزې لپاره یو جواب لري خو بایلونکی بیا د هر ځواب لپاره یو ستونزه لري. دریم، ګټونکی وایي زه باید یو څه وکړم خو بایلونکی بیا وایي یو کار باید سوی وای. څلورم، ګټونکی تل روغتیا او صحت ویني خو بایلونکی تل ناروغي او مریضي ویني. پنځم، ګټونکی پر خپل استعداد او راتلونکي فکر کوي خو بایلونکی یوازې پر خپل تیر وخت فکر کوي. شپږم، ګټونکی لومړی فکر کوي او بیا خبرې کوي خو بایلونکی لومړی خبرې کوي او بیا فکر پکښ کوي. اووم، ګټونکی چې کله یو اشتباه یا تېروتنه وکړي نو وایي دا زما خطا وه او باید اصلاح یې کړم، خو بایلونکی چې کله یو اشتباه یا تېروتنه وکړي اول یې نه مني او بیا وایي دا خو زما ګناه نه وه. اتم، ګټونکی پر خپل وړتیا، استعداد او بریا باندې باور لري خو بایلونکی دا هر څه یو بخت بولي. نهم، ګټونکی وده لرونکی او پرمختګ کوونکی سوچ او فکر لري خو بایلونکی په هر حالت کې یو ډول فکر کوي. لسم،
ګټونکی د نورو د بریا په لیدلو خوشحاله کیږي او ورسره تشویق کیږي، خو بایلونکی د نورو د بریا په لیدلو خوابدی او غمجن کیږي. اوس تاسو خپل نمرې حساب کړئ او ویډیو 15 یا 10 ثانیې سټاپ کړئ. تاسو چې په هر ګروپ پورې اړه لرئ، خدا مه هېروئ چې بریا یو انتخاب دی او دا انتخاب د هر چا په خپل اختیار دی او دا اختیار موږ تاسو ټول لرو. په پای کې باید دا ووایو چې بریا هدف ته د رسیدلو لپاره پرله پسې هلې ځلې دي. عبدالرحمن بابا وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درسي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نسته. یعنی په ژوند کې ګوهر او بریا هغه څوک لاسته راوړي چې غوټې پسې وهي، یعنی هلې ځلې ورپسې کوي. د نن ویډیو همدومره وه. هیله ده چې ستاسو یې خوښه سوې وي او د نورو ملګرو سره یې هم